بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. محترمو، امید لرم چې په دې رجب مرجب میاشت کې به تاسو په ذکر، فکر او عباداتو کې مصروف یئ. دا نننۍ وظیفه زمونږ ښه غرونو او خویندو د پاره ده چې کوم ډیر سخت تکالیفو کې راګیر دي او نا امیدي د هغوی مقدر جوړه شوې ده او دوی دا ګڼي چې زمونږ د پریشانۍ هیڅ حل نشته. زما عزتمندو، دا خبره یاد ساتئ چې د پریشانو راوستون کې د الله جل شانه ذات دی، هم د دغه پریشانو لرکون کې هم د الله جل شانه ذات دی. نو دې دا وی چې زما دا مایوسی دی الله جل شانه ختم کی او زما پریشانای دی ختم شي. نو زما عزتمندو، هم د دې د پاره زه تاسو ته دو وظیفې بیانوم. یوه مختصر وظیفه ده، دا د هغه چا د پاره ده چې د هغوی حاجات او پریشانۍ وړي وي. نو مختصر وظیفه د مختصر پریشانۍ د پاره ده. او زما عزتمندو، بل لوی وظیفه ده، کله چې د ستاسو هغه پریشانی، غم، مصیبت او تکلیف او حاجات ډیر لوی وي، نو د هغې د پاره به تاسو دا لوی وظیفه کوئ. خو دا خبره زما عزتمندو یاد ساتئ، که دا مختصر وظیفه وي یا لوی وظیفه وي، په دواړو باندې کار کیږي. دا دواړه ډیر عالی شان او مجربې وظیفې دي. لہذا زما عزتمندو، چې تاسو په دې دواړو کې کم یو وظیفه کول غواړئ، نو تاسو ته به ان شاء الله تعالی فایده ضرور درکړي. تاسو به د دې جامع کمالات او اثرات په خپل سترګو باندې ووینئ. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پر سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والے نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړې دی. زما عزتمندو، که چېرې تاسو دا وظیفه کول غواړئ، نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکیپ کوئ یې مه. محترمو، دا نننۍ وظیفه ډیره لاجواب او د کمالاتو نه ډکه وظیفه ده. د ستاسو په ژوند کې څه قسمه حاجات وي او ناممکنه حاجات وي او داسې حاجات وي چې د هغې د پوره کېدو نه تاسو ناامیده شوي یئ، نو زما محترمو، ناامیدي نه ده پکار، ځکه چې الله رب العزت ته هیڅ کار هم ناممکنه نه دی. که ناممکنه وي نو زمونږ د پاره به ناممکنه وي. الله رب العزت کن فیکون ذات دی. تاسو دا وظیفه پوره توجه او دھیان سره وکړئ، ان شاء الله تعالی تاسو به حیرانه پاتې شئ چې زما دا حاجت څنګه الله رب العزت پوره کړل. خو زما عزتمندو، دا خبره یاد ساتئ چې دا وظیفه او دا عمل به تاسو د ماسخوتن مونځ نه بعد کوئ. کله چې مو د ماسخوتن مونځ وکړو، نو دا وظیفه به تاسو کوئ. دغه رنګ زما عزتمندو، دا خبره هم یاد ساتئ چې کله هم تاسو عمل کوئ، نو پوره استقامت سره کوئ. استقامت سره یو عمل کول پکار دی. یعنی مونږ چې د وظیفې د پاره کم ټیم مقرر کو، نو پکار دی چې په هغه خاص ټیم باندې مونږ روزانه بیا مونږ دا وظیفې جاری ساتو. لکه زما عزتمندو، دا وظیفه تاسو د شپې 9 بجې وکړه، نو روزانه د شپې 9 بجې به تاسو دا وظیفه جاری ساتئ. زما عزتمندو، په هر یو څیز کې مستقل مزاجي کول پکار وي. یعنی دا نه چې کله یو عمل تو کې او کله پریزه، کله لږ کې او کله ډیر کې. لکه زما عزتمندو، یو سړی دی، هغه 14 رکعاته نفل وکړي یا 20 رکعاته نفل وکړي او په بل ورځ باندې د سره اډو نفل هم نه کوي. یا یو سړی دی، د قرآن پاک تلاوت سم ډیر شي وکړي
او په بل ورځ باندې بیا تلاوت نه کوي نو لږ عمل کوي مګر په استقامت سره یعنی په مخه باندې کوي او روزانه کوي ان شاء الله تعالی چې الله جل شانه به پکې برکت اچي. بهر حال زما عزتمندو کله چې تاسو د ماسوتن منځو کو نو بیا به 2 رکعات صلات حاجت منځو کوي. نیت په دې طریقې سره تاسو وتړئ. نیت مې کو د زړه خلاصه 2 رکعات صلات حاجت موس ادا کوم په دې حاضر وخت خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریفه په طرف کو الله اکبر. او بیا به زما عزتمندو بس 2 رکعات نفل تاسو کوي څنګه چې روزانه مونږه نفلونه کوو هغه طریقې سره به تاسو 2 رکعات نفل وکړئ. صرف فرق پکې دی کې دا دی چې تاسو به د صلات حاجت نیت تړئ او چې کله مزما عزتمندو دا 2 رکعات صلات حاجت وکړه نو بیا به دا عظیمه وظیفه تاسو 111 مرتبه یو سل یولس پیرې به تاسو ووایئ. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. خودی وظیفه کولو سره سره بخپل مقصد په خپل زړه او ذهن کې ساتي. دستاسو چې کوم مقصد دی کوم مراد دی کوم حاجت دی هغه به مخې ته کېږدئ پورا یقین سره چې الله جل شانه بخامخا دغه سیز ما ته راکوي ځکه چې زما عزتمندو الله جل شانه د پورا کائنات خالق او مالک ذات ته نو چې څوک د ځمکې او د اسمانونو خالق ته او مالک ته نو دا هغه فضل به هم ډیر زیات غټ وي. اوس زما عزتمندو رازو وظیفې طرف ته مکمل طریقې کار ز تاسو ته بیانوم. طریقې دا ده چې اول به تاسو 21 مرتبه 21 پیرې به تاسو درود شریف وایي. خدا د زما عزتمندو چې درود ابراهیمی وایي. د دې نه پس به 111 مرتبه یو سل یولس پیرې به تاسو یا بدیع العجائب بالخير یا بدیع یا بدیع العجائب بالخير یا بدیع. د دې ورد وظیفه بو کوي او بیا به اخره کې 21 پیرې تاسو درود شریف وایي او بیا به د الله جل شانه نه خپ منت سره پزاره سره د خپل حاجت لپاره سوال وکړي. خو زما عزتمندو دا خبره یاد ساتئ چې تاسو د کم سیز د پاره د کم حاجت لپاره تاسو وظیفه کوي کاغه تاسو ته ملو شو نو ډیره خدا کچری تاسو ته ملو نشو نو پاغي کې بدستاسو خیر وي ځکه چې زما عزتمندو الله رب العزت علیم بذات الصدور ذات دی که هغه سیز زمونږ د لپاره بهتر او الله رب العزت به مونږ او تاسو ته راکړي او که پاغي کې زمونږ د لپاره شر او الله رب العزت به بیا مونږ ته نه راکړي. بهر حال زما عزتمندو مونږ د یو سیز د لپاره وظیفه او عمل وکړو او داغه نه پس هغه سیز مونږ ته ملو هم نشو نو مونږ به الله جل شانه نه بار بار غواړو او د الله جل شانه در بنه پریږدو الله جل شانه سره به تعلق جوړو. و زما محترم او دویمه غټه لویا وظیفه ز تاسو ته ذکر کوم. دا حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمهم الله تعالی بغشت زیور یعنی جنت کالی کې هم دا وظیفه ذکر کړی دا او علما بزرگانو په دې باندې تجربه هم کړی دي. زما محترمو کچری دستاسو حاجات غټ وي یا تاسو باندې سغټ غم وي مصیبت وي پریشانی وي نو د هر ماسوتن موز نه پس بتاسو 1200 مرتبه 1200 پیری بتاسو یا بدیع العجائب بالخير یا بدیع یا بدیع العجائب بالخير یا بدیع. دا وظیفه بتاسو کوي او دا به 12 ورځې په مخه باندې تاسو جاری ساتي. زما محترم او ډیر عظیم الشان او علی شان وظیفه ده ان شاء الله تعالی دستاسو ناممکن حاجات ناممکن مرادونه او مقاصد الله جل شانه پوره کی. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بستا سو ډیره زیاته خوښی وي. که ویډیو مو خوښی وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.